د بری راز. یو زلمی سقراط ته ورغی، ورته ویل ته لوی انسان یې، زه هم غواړم لوی انسان شم. په ژوند کې د بری راز په څه کې دی؟ سقراط ورته وویل سبا د سیند غاړې ته راشه، وری به دې پوه کړم. زلمی په سبا د وادي ځای ته ورغی. سقراط ورته وویل راځه سیند ته ننوځو. د سیند منځ ته چې ورسېدل، اوبه د زلمي تر ستوني ورسېدې. دغه وخت سقراط ناڅاپه زلمی تر څټ ونیو او د هغه سر یې په اوبو کې ننویست. زلمی زور وواهه چې سر را هس کړي، خو د سقراط له پیاوړو لاسونو یې ځان خطا نه کړی شو. شیبه نیمه پس چې زلمی پرېښود، هغه د سر له راوچتولو سره سم ژوره ساه راکښله. سقراط ورته وویل په اوبو کې چې وې تر ټولو لویه غوښتنه دې څه وه؟ زلمی ځواب ورکړ هوا مې غوښته. سقراط ورته وویل کله چې ته په ژوند کې کامیابی په دومره شدت وغواړې لکه په اوبو کې چې د هوا غوښته، نو کامیاب بشي. بری ته رسېدل او په لوی انسان بدلیدل بل راز نه لري.